دغه لونر رجستري په نوم یو کمپنی ده چې له تیرو 10 کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې ځمکې خرڅوي. دوی یو ویب سایټ هم لري چې هر څوک کولی شي په ډیر اسانه او عادي ډول له دغه ویب سایټ د لارې په سپوږمۍ کې ځمکه واخلي. دوی بیا اسنادونه هم ورلیږي. نو چې ما څېړنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نومونه شامل وو، خو د افغانستان نوم پکې نه وو. دا زما دپاره یو هدف شو چې زه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم. شینواره صاحب، سپوږمۍ ته تګ خو یو پیچلی کار دی. ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کړي او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړۍ وخت ونیسي. دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ؟ دغه سپوږمۍ ته تلل په څه ډول تلل، امکانات برابرېدل نه برابرېدل، دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي. موږ ته مهمه دا ده چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پوه خلک دي، روښانه او مثبت فکرونه لري. بعضې حالات به داسې چې عملي اقدامونه نشي اخیستی، خو انشاءالله د وخت سره سره به هر څه سم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن ډېر خوشحاله یو خوښ یو چې هسکې مینې ولسوالۍ ته لارني ټاټوبي د خاپوړو وطن ته وسیم خان زموږ په څنګ کې وینئ چې راغلی دی د اسپانیا نه. دوستانو موږ په رسنیو باندې وسیم خان لیدلی و چې ډېرو رسنیو د سره مرکه کړې وه. هغه د څه په خاطر چې د په سپوږمکۍ کې یو ځای اخیستی و. هغه د وسیم خان نه په خپله پوښتنه کوو چې نن راغلی دی چې وسیم خان که ته هېوادوالو ته په دې باندې رڼا واچوي چې تا په اسپانیا کې کله ژوند کوو، هلته دې په سپوږمکۍ کې ځمکه واخیسته، د څه په خاطر باندې؟ د ټول نه مخکې سلامونه، نیکې هیلې او ښه احترامات ټولو لیدونکو ته. په سپوږمۍ کې دغه ځای په یو سمبولیک ډول دی، یعنې داسې په فزیکي ډول نشته دی. په سپوږمۍ کې ځای اخیستل هدف دا و چې په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نومونه شامل وو، د ډیرو هیوادونو، خو د افغانستان نوم پکې نه و شامل. یعنی ما غوښتل چې د افغانستان نوم په دغه کې شامل شي. دغه ځای چې کوم دی دا ما د درسګاه لپاره، ځکه هلته ما نه پوښتنه وشوه چې دغه ځای ته د څه لپاره اخلي، نو بیا ما دا ورته ویل چې دا یوه درسګاه لپاره زه انتخابوم. نو بس بیا دغه خبر چې کوم دی رسنیز شو. ما دغه لیست ولیده، په دې کې د افغانستان نوم نه و، نو دا د ما دپاره یو اولنی هدف دا و. بیا چې کله ما ثبتنام وکړو نو ما نه پوښتنه وکړه چې ته دغه ځای د څه لپاره اخلي، شخصي اخلي که نه؟ نو ما بیا دا د درسګاه لپاره انتخاب کړ، په دې خاطر چې نورې نړۍ ته یو پیغام، مثبت پیغام ورسي چې افغانان د زده کړو په هکله ډېر یو روښانه فکر لري. مننه کوم دوستانو د وسیم شینواري نه چې خپلې هغه خبرې چې موږ خبر شوي او تاسو هم همدغسې وه چې په سپوږمکۍ کې د وسیم د ځمکې انتخاب. دوستانو راځئ د خپل هیواد سره د وسیم شینواري په شان مینه وساتئ، هېرې نه کړئ. که وسیم شینواري په سپوږمکۍ کې ځمکه اخیستې نو تاسو کولی شئ چې د خارج نه د خپل هیواد سره مینه وساتئ، خپل هیوادوالو سره کومک وکړئ. زموږ هیواد ډېر یو جنګ هیواد دی، موږ ته ډېرې کونډې راپاتې دي، ډېر یتیمان راپاتې دي، ډېرې بېوزلې کورنۍ دي. دوستانو زموږ غږ چې هر څوک اوري، موږ د غونډ افغانستان دپاره ورباندې غږ کوو، خو خاص کر د هسکې مینې ولسوالۍ چې 20 کاله یې داسې جنګونه ولیده چې دوستانو د چا سرپناه نشته. اوس هم په دغه 20 کې زیاتې کورنۍ داسې دي چې د سرپناه کوټې ورانې دي، ځان ته یې خیمې وهلي، خو راغلي په خپلو کورونو کې ژوند کوي. خو یو اشاره غږ مې تاسو ته دا دی چې دلته مکتبونه کوم چې دي سرپناه نه لري. دوستانو مکتبونه وران دي، د کارتاسیا کم چې دی کمبوخ پکې دي. دوستانو سرکونه د موبایل په ښیښو وینئ، دلته چې کوم زموږ سیلبین ورونه راځي سرکونه باور په خدای وکړئ چې وران دي. د ولس د خلکو غټ مشکل همدا دی چې یو د تعلیم نه شاته پاتې دي، بل سرکونو غټې ستونزې دي. نو دوستانو زموږ پیغام او د وسیم شینواري پیغام یو، خدای دې وکړي چې خوښ هم شي، نور مو وخت نه نیسم، هر چېرته چې وایي ښه ده ودان صحیح په لوی الله مو سپارم.